سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه لومړۍ ورځ پای ته ورسېدله چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي چې پخپله یې د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 155 منډې جوړ کړلې. د افغان لوبډلې لپاره رحمان الله ګربز هېڅ ښه لوبه ونه کړله، داسې ابراهیم ځدران بیا ډېره زبردسته لوبه وکړه چې 53 منډې جوړ کړلې او کریم جنت بیا 40 منډې جوړ کړلې چې نور لوبغاړي مکمله ناکامه سوله. د افغانستان لپاره یې ډېرې منډې نه کړې جوړې. افغان لوبډلې په نن لوبه کې یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله چې رحمان الله ګربز په 5 منډو باندې وسوځېدی چې لومړۍ ټسټ لوبه وه، دومره خرابه لوبه یې ترسره کړله او داسې ناصر جمال او رحمتشاه زرمتی بیا په 0 باندې خپلې ویکټې د لاسه ورکړې. داسې ټوله لوبغاړي مکمله ناکامه سوله چې په 155 منډو باندې خپله ټوله لوبډله د لاسه ورکړه. تاسو ناصر جمال وګورئ چې د سریلانکا پر وړاندې هم په ټسټ لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 0 باندې سوځېدلی و، خو یو ځل بیا نن په 0 باندې وسوځېدی. د ده پر ځای که ریاض حسن ته په ټسټ لوبو کې چانس ورکول سوی وای نو ډېره ښه پایله به یې درلودلی. اوس مهال د آیرلینډ لوبډله توپونه کوي چې پوره 100 منډې لري، خپل 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. د افغانستان لوبډله لا هم 55 منډې مخکې ده. د آیرلینډ لوبډله به یو ځل بیا سبا خپلې توپونې ته دوام ورکوي، د 55 منډو هدف به پوره کوي او افغانستان لوبډلې ته به یو نوی هدف ږدي. په نن لوبه کې افغان توپ اچوونکي یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله، په خاصه توګه نوید ځدران، ضیاءالرحمن اکبر چې دوه لوبغاړي وسوځول. داسې کریم جنت او نجات مسعود بیا ډېره خرابه لوبه وکړله چې ډېرې منډې هم ورکړلې، کومه ویکټ یې ترلاسه نه کړله. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.